د یخنۍ په موسم کې ماشوم ته کیله ورکول څنګه دي؟ آیا ماشوم ته دا ټیک دي او کنه دي؟ او د دې سره ماشوم په کم وخت کې کیله خوړلی شي، یعنی بهترین وخت کم دی او کم داسې حالات دي چې په هغو حالاتو کې ماشوم کیله نشي خوړلی؟ نو د ټولو نول د یخنۍ په موسم کې ماشوم ته کیله خوړل ډیره بهتره ده او بهتره داسې ده چې په هغه کې دننه ګلوکوز ورته ویلی شي په کیله کې، او ورسره فایبر ورته ویلی شي دا دي پکې دننه. او کله چې دا ماشوم ته ملاویږي نو ماشوم خو یو اکټیو او د دې سره دغه چې کوم غړبول دی هغه نرمېدو او بهتروالي طرف ته درومي. او دویمه فایده دا ده چې په کیله کې دننه ویټامین B6 دی، او کله چې دا ماشوم ته میلاو شي نو د ماشوم په وجود کې دننه چې کله میټابولایز کیږي، یعنی مطلب حل کیږي او وجود ته طاقت اخلي، نو په دې دوران کې وجود ته ګرمایش ورکوي. او دریمه فایده دا ده چې په دې کې ټریپټوپین ورته ویل شي هغه دی پکې، او کله چې دا ماشوم ته میلاویږي نو د دې سره د ماشوم چې کوم خوب دی هغه بهتروالي طرف ته درومي. او څلورم د ماشوم چې کوم اډوکي دي او پټي دي دا ورسره مضبوطیږي، او ځکه ورسره مضبوطیږي په دې سره چې په دې کې میګنیشیم ورته ویل شي، کیلشیم ورته ویل شي، او ورسره پوټاشیم ورته ویل شي. دا دی پکې دننه چې دا د ماشوم د پټو او د اډوکو لپاره یو بهترین څیز دی. او د دې سره غټه فایده څلورمه دا ده چې د ماشوم که چیرې وزن کم وي نو کیله خوړل د ماشوم بهتروالي طرف ته وزن بوزي، او د دې سره د ماشوم وزن زیاتیږي. او کم داسې حالات چې په دې حالات کې ماشوم کیله نشي خوړلی. کله چې ماشوم ډیر زیات ټوخیږي او ټوخی جاری وي نو په دې دوران کې تاسو ماشوم ته کیله نشي ورکولی. دویمه خبره ده چې کله د ماشوم بار پوزه بهیږي او د دې سره د ماشوم بلغم وي نو په دې دوران کې هم تاسو کیله نشي ورکولی. او دریم ده چې کله ماشوم ته ډیره زیاته تبه وي او د دې سره بلغم وي نو په دې دوران کې هم تاسو ماشوم ته کیله نشي ورکولی. او څلورم حالت دا دي چې کله د ماشوم مری ډیره زیاته ناسته وي نو په دې دوران کې هم تاسو ماشوم ته کیله مه ورکوئ. او د ماشوم د کیلو خوړلو بهترین وخت چې کوم دی هغه د ماسپښین ټیم کې دی چې تاسو ماشوم ته کیله ورکړئ، او د دې سره ماښام چې کوم وخت هغه بهترین وختونه دي ماشوم دپاره د کیلو خوړلو. نو دغه شان ستاسو د ماشومانو د صحت په اړه میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ، او که چیرې ستاسو هر قسم سوال په ذهن کې نو تاسو یې په کمنټ کې تپوس کولی شئ. شکریه، الله حافظ.